دا مکمل د سیکلو منډی وه. دلته کې د سیکلو تجارت د اتوار په ورځ کیږي او داسې ګیر شاپیره علاقونه خلک هم راځي که څوک سیکل اغوستل غواړي څوک خرڅول غواړي بالکل دې منډۍ ته ځان را رسوي. دلته کې ګاک هم موجود وي، دلته خرڅولو والا هم موجود دي، دلته اغوستو والا هم موجود دي، دلته دکانداران هم شته کوم چې دې روزګار سره لین دین ساتي. امریکني سیکلې دي فولډ کیږي او 35,000 40,000 40,000 دا ریټونه دي. د دې وګورئ ماشاءالله د دې 13,000 روپۍ 30,000 روپۍ د دې قیمت وای او لږه ډېره ګزاره به وایي پکې کیدی شي 28 27 25 26 دې کې بچې د جوړېدو خبره ده. کله چې ګا کوي نو بیا ورسره دوی خبره هم مخکې بوځي. نو ماشاءالله ډېر اټریکټیو ډېر ښایسته کنډیشن والا سیکل دی. کوشش وکوم چې د دې روډ نمبر ته سره شیر کوم. السلام علیکم، ستړي مشئ، په خیر راغلی دوستانو. منصف خان یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر شوم. دا وخت زه موجود یم پېښور ښار کې. دلته کې اوس دا سیکلو منډۍ چې دی هم لګېدلې د معلومات پراخلو د دې حوالې سره تاسو ته په دې ویډیو کې وړاندې کړو. انشاءالله برپور مزه به ترې والی. دلته کې د ټول نه پهله خو دا د روډ سره دا یو سیکل دی. ځوانه دا کوم سیکل دی؟ جاپاني سیکل دی. د دې څه ریټ وی چې اخري ریټ یې وي؟ سو 8,000 روپۍ د دې سیکل دار وروي. تاسو دا وګورئ. نمبر دې شته موبایل؟ ښه موبایل نمبر ورسره نشته. داسې په دې منډۍ کې به ګرځم مختلف سیکلې د هغې حوالې سره تړلي معلومات به تاسو ته په دې ویډیو کې وړاندې ږدمه. انشاءالله ښه مزه به ترې والی تاسو ته مزه درکړي. ځوانه دا رسو سیکل دی 20,000 د دې وایي. دا وګورئ جي 60,000 روپۍ. ښه تونکو بالکل دا دکانونه تاسو وګورئ دا د سیکلو دکانونه دي. دې کې چې کومې خرابې سیکلې والي هغه بیا د هغې مرمت کوي او بیا چې کله سمې شي نو دلته کې داسې لګولي. نو دلته کې مختلف خلک راځي د وړو دپاره سیکلې الي، غټې سیکلې الي او نن سبا چې دی د خلکو وزنونه هم ډېر زیات شوي دي. نو زیات تر خلک چې دې سیکلې خوښوي که داسې نه دا بده. بل دوستانو که زه تاسو ته ووایم دا یو ریسي سیکل دی او د دې 15,000 15,000 چې دی د دې ریټ وایي. تاسو کتی شئ دا وګورئ. دا ریسي سیکل د وړو دپاره د دې څه ریټ دی؟ 8,000. دا چې اخري فاینل خبرې ګزاره به پکې کېږي 9,000 روپۍ چې دی په دې کې به دا به تاسو ته میلاویږي. او نمبر شیر کول غواړئ ووایه نمبر ورته 03 49 888 1541. دا د رور نمبر دی. که څوک پکې انټرست ساتي څوک یې اخیستل غواړي خپلو وړو ته بالکل تاسو رابطه کولی شئ او د دې کنډیشن تاسو وګورئ. بل ورسرې داسې ګرځو دا نور سیکلې به هم تاسو ته ښیمه. انشاءالله تاسو چې وګورئ ډېر زیات مزه به ترې والی او که څوک اخیستل غواړي نو هغوی به هم زه مکمل ډیټیل ورسره شیر کومه. بالکل تاسو دلته کې ایډرس به هم در سره شیر کومه، د دوی نمبر به هم کوشش کوم چې تاسو سره شیر کړمه. نو بالکل تاسو ورسره رابطه کولی شئ. ماشاءالله دا وګورئ ډېر سپیشلی چې دی تیار کړی دی له خیره سره. د دې دا ښکلا تاسو کتی شئ. ځوانه مناسب ریټ ورته ووایه که نه کم یو دی؟ دا په 21,000 21,000 په دې خو هلکه موټر کېږي. په 21,000 روپۍ باندې دا روډ د دې قیمت وایي. په 11,000 دا سیکلې ډېرې ګرانې شوي دي. تبار تاسو ته په 44 باندې بل نه وي. د دې فاینل اینڈ فکس پرایس دا 11,000 روپۍ وایي. پهله 21,000 وایي چې د کې ما ورته یې ګزاره نو وایي چې 11,000 روپۍ کنډیشن یې تاسو کتی شئ. ډېر ښکلی سیکل دی خو په دې خو موټر سیکل هم کېږي دوستانو. خو دا خبره دا چې تیل لګي او دې کې تیل نه لګي. نو زه کوشش کوم انشاءالله دې سره به م وزن هم کمیږي. ښه هلکه دا وګوره خبرې پیدا کړي دي. ښه ملګري تا پکې راولمه زمونږ پکې راولې مونږ په کور نه په پټه راغلي مونږ کوزر نه یې راخوشې کړي. نمبر دې سره موبایل نمبر نشته که نه موبایل نشته؟ موبایل ورسره نشته دی. دلته کې داسې سیکلې ولاړې دي. د دې حوالې سره ریټونه هم درته شیر کوم او معلومات یې در سره لږ ډېر شیر کوم. دا یو سیکل خو تاسو وګورئ د موټر سیکل په انده باندې دی ځکه چې ټیرونو سایز ته تاسو وګورئ ډېر غټ غټ ټیرونه دي. تر زیاده به په څو وي دا سیکل؟ 40,000 روپۍ د دې سیکل قیمت وایي. دا وګورئ جي د دې څه خوبي شته دی؟ او دا بس ښه دي که نه بارملکي دي که نه؟ ښه بارملکي دي. دا امپورټډ دی که نه؟ امپورټډ مال دی. د دې 40,000 روپۍ قیمت وایي. ورسره په دې سپین رنګ کې دا تاسو وګورئ د دې څه قیمت دی؟ 35,000 روپۍ چې دی د دې قیمت دی. او دا شین رنګ والا
دام 15000 روپۍ فولډینګ والا او دي فولډینګ او یو اس ای والا دي دا فولډ کیږي مطلب را غونډیږي کنه دا وګورئ دا 15000 سلويغ زره په دې سیټ که زه تاسو ته وښیم دا ریل ګاډی رالو چې دا وګورئ دا ریل ګاډي پټلیم د ورسره نږدې دا ریل ګاډی لاړو نو بالکل د دې سیکلو حوالې سره معلومات ما تاسو ته درکړه چې امریکني سیکلې دي فولډ کیږي او 35000 40000 دا ریټونه دي د دې وګورئ ماشاءالله او خو معیاري سیکلې دي او ډېر ښه کنډیشن کې دوستانو دا وګورئ ماشاءالله ډېر ښکلی او ډېر بهترین سیکل دی د دې 13000 روپۍ 30000 روپۍ د دې قیمت وای او لږه ډېره ګزاره به وایي پکې کېدی شي 28 27 25 26 دې کې بچې د جوړېدو خبره ده کله چې ګا کوي نو بیا ورسره دوی خبره هم مخکې بوځي نو ماشاءالله ډېر اټریکټیو ډېر ښایسته کنډیشن والا سیکل دی کوشش به کومه چې د دې روډ نمبر ته سره شیر کړم ووایې جی 0318 98 47 499 دای نمبر تاسو ته وویله بالکل که څوک شوق لري څوک پکې انټرست ساتي تاسو رابطه کولی شي یو مې پکې بل یو لوبه صحیح که دا وګورئ دلته کې د صفایۍ دپاره کپړه هم یو ځای ورته جوړ کړی دی او په هغې کې سنباله ایښې ده ماشاءالله او ډېره خواري پې کړی ډېر ښایسته تیار کړی دی له خیره سرې نو دا 10000 دی وایي او په دې کې ګزاره کیدی شي خو بس د جوړېدو خبره د نمبر مې تاسو سره شیر کو که څوک شوق لري بالکل دې روډ سره چې دی تاسو رابطه کولی شئ بس دا مکمل د سیکلو منډۍ وه دلته کې د سیکلو تجارت د اتوار په ورځ کیږي تجارتي خلک هم راځي کم چې په دې باندې پوهیږي او داسې ګیر شاپیره علاقونه خلک هم راځي که څوک سیکل اغوستل غواړي څوک خرڅول غواړي بالکل دې منډۍ ته ځان را رسوي دلته کې ګاک هم موجود وي دلته خرڅولو والا هم موجود دي دلته اغوستو والا هم موجود دي دلته دکانداران هم شته کم چې دې روزګار سره لین دین ساتي نو بالکل دا منډۍ مې تاسو سره شیر کړه دې صورتحال مې تاسو سره شیر کو سره ریټونه چلیږي ټول مناظر تاسو په دې ویډیو کې وکتل دوستان امید لرم چې ویډیو مو خوښه شوي که ویډیو مو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ شیر کړئ پیج د سره مست فالو کړئ چې داسې ښکلې او زبردستې ویډیوګانې تاسو ته هم د کتو دپاره میلاویږي نو اوس په درنه په دې ویډیو کې دلته اجازت غواړم انشاءالله یو ځل به بیا په یو نوي او ښکلي ویډیو کې تاسو سره مخامخ کېږم د لوی الله په امان